الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر مهربان او بخښونکی ذات ده او مهرباني د هغه له سره لازمه ده. زه یو ځل بیا ستاسو په حضور کې د وینډوز یو بل بخش وړاندې کوم چې ډېر مهمه دی، چې هغه عبارت د کنټرول پینل څخه دی. کنټرول خپله په معنا دی پوټ ان آرډر په معنا دی، ارینج په نامه دی، کلاسیفای په نامه دی، او همدا رقم پینل په معنا دی بورډ، شیټ، سیکشن معنا ورکوي. یعنې دا کنټرول خپله څه ته وایي؟ کنټرول پینل خپله به تعریف در پښتو ژبه کې وکړم چې کنټرول معنا تر لاس لاندې، پینل معنا یو بورډ، یو تخته، یعنې داسې یوه تخته چې د هغه په واسطه باندې موږ د وینډوز پروګرام څه چې د هغون کمپیوټر چې کوو کنټرول کولی شو. او په انګلیش کې به دا رقم یو تعریف درته وکړم چې a program used to change some setting in the operating system of computer. دا پروګرام ده چې دا چینج کوي بعضې سیټینګونه په چیش کې اپریټینګ سیسټم کې. اپریټینګ سیسټم څه معنا؟ په وینډوز کې. نو دا رقم یو بخش دی چې د غونډې کنټرول یې څنګه ده؟ په لاس کې ده. امید لرم چې په دې باندې پوه یاست. په ډیفینیشن باندې سټارټ مینو راځو، سیټینګ ته راځو، کنټرول پینل ته راځو. کنټرول پینل به کلیک کوو، دا رقم به داسې شی راسي، ایکنونو یو ویو به راسي. که غواړئ دا د وینډوز 98 په وینډوز ایکس پي په شکل دی. دا وګوره، که ته غواړې دا په وینډوز په 98 په شکل کې، نو دلته به راسې سویچ ټو کلاسیک ویو، دا کلیک کا، دا به څنګه سي؟ د وینډوز 98 په شکل به تاسو ته راسي. اول اکسیبیلیټ آپشن وایي. اکسیبیلیټ آپشن د هغو چا لپاره پکارېږي خدا نخواسته چې چا لاس نه وي، یو ګوته وي، یا مثلا کوڼ وي، غږ نه اوري، اواز مثلا خاص نه اوري، همدا رقم ړوند وي، همداسې خدا نخواسته همداسې نور عیبونه هم پکې وي. اکسیبیلیټ آپشن به اوپن کو، راډ کلیک به پې وکړي، اوپن به کړي، دا رقم داسې چې راسي وینډوز راسي. کیبورډ دی، ساوند دی، ډسپلی ده، ماوس ده، جنرل دی. کیبورډ کې څه کېږي؟ کیبورډ کې که ته چېرې یوز سټیک کیز ووهې، ټیک مارک یې کې او اپلای کې، د دې مطلب څه ده؟ مثلا څوک یوه ګوته لري، یو خدا نخواسته څوک یوه ګوته لري، که زه لاړ شم ورپیډ پروګرام ته، چېرته؟ ورپیډ پروګرام ته. نو دلته زه غواړم په کیبورډ باندې څنګه وکړم؟ کیبورډ باندې موز راسره نشته، په کیبورډ باندې څنګه وکړم؟ اوپن کمانډ واخلم، یعنې کنټرول او یا چې باندې کنټرول او باندې که نه صحیح شو که نه. نو زه به څه نیسم؟ کنټرول به نیسم، او به وهمه که نه. نو هغه چا چې یو ګوتې هغه به څنګه کوي؟ نو دلته نه ده مطلب دا، دې مطلب دا ده د یوز ټریک کیز. څه شي؟ د یوز ټریک کیز. نو مطلب دا ده که ټیک مارک کې او اپلای کې او کې کې، مطلب یې دا ده چې خیر ده اول کنټرول ووهه په یو ګوته باندې، دا ما کنټرول ووهه، بیا پس پسې چې ووهه او ووهه، ته د ټیبل څنګه کمه؟ اوپن کمه. یعنې مطلب دا ده چې دا ته ځان ته اختیار درکوي. دا کنټرول ووهه، ایس ووهه که سیف غواړې، دا کنټرول مې وهلی ده، اوس ایس وهم، سیف هغه به راته راشي. صحیح شو که نه؟ مخکې به یعنې کنټرول او ایس به حتمن ووهه، کنټرول به دې نیولی و، ایس به دې وهه. اوس نه، اوس کنټرول مه نیسه، کنټرول ونیس، کلیک که بس، او بس ووهې، پي وهې، هر څه شی وهې، خپل به ته هغه څنګه شي؟ بل درته داسې اوپن شي. خیر اوسې، امید لرم په دې پوه شوي یاست. په دې هر یو سره سیټینګ لري. سیټینګ ما دې کې نورې خبرې هم کولی، سټیک کیز کې دا شارکټ کی دی. 5 ټایم چې ووهه، شفت 5 ټایم ووهه، ته دا به شارکټ کی راشي. دا ټیک مارک لرې که اوکې که، ګوره ورته دا ټیک مارک لرې که او اپلای که، ګوره ښه دلته څه نشته که نه، ټیک مارک نه که نه. اوس 5 ټایمز شفت وهم، ګورئ 1 2 3 4 5، دا ګوره خپله راغی. اوکې که دا شارکټ کی سوله، دا وګورئ، دا اوس ټیک مارک صحیح دی که نه؟ خیر اوسې. بل دی پریس موډیفایر کیز ټوایس ټو لاک. دا وایي 2 پیرې موډیفایر کیز ووهه. موډیفایر کی کوم یو ده؟ کنټرول ده، شفت ده او آلټ ده. دا وایي که 2 پیرې ووهله نو بیا به هغه کار نه کوي. دا سټریک کیز به څنګه ده؟ دا به بیا کار نه کوي. ګوره څنګه اوکې مې که ورپیډ پروګرام ته راغلم، 2 پیرې ګوره کنټرول وهم، یا بیا مې کنټرول بیا مې کنټرول وهه. اوس ګوره دا که بیا مثلا بیا کنټرول او زه وهمه، ګوره اوس نه کېږي، دا بند شو. صحیح شو که نه؟ دا آلټ وهم 2 پیرې، 1 2، ګوره اوس کنټرول او وهمه، ګوره نه اوپن کېږي شی. ودې خیر اوسې. ګوره بیا که بیا مې آلټ ووهه، اوس ګوره اوس اوپن کېږي. اوس کنټرول وهمه، او وهمه، دا اوس وشوه. یعنې 2 پیرې چې څنګه ووهمه، 2 پیرې سټیک کیز ووهمه، نو ته دا څنګه که بند که ده، کار مه کوه پې. ټرن سټیک کیز آف if 2 keys are pressed at once. وایي ما ته دا چې دا سټیک کی نه وي، دا سټیک کیز ته ما ته څنګه که بیخي بندې که، دا شارکټ یې مې لرې که،
دې نه ټیک مارک هم لرې کړه. په هغه وخت کې چې کله زه 2 سټیک په یو ځای ووهمه، څه معنا کنټرول او شفټ یا الټ او شفټ یا الټ او کنټرول دواړه په یو دم زه پریس کړم، یو دم دواړه یو ځای، نو بیا داسې نه که بیخي راته بند که اوکې که اپلای که اوکې که ګوره دا شارکټ کې مې شته که نه، دا شارکټ باره وینې شارکټ دا شته که نه، خو دلته کنټرول مې ونیو الټ مې وواهه، ګوره دواړه څنګه ونیول، ګوره پریس مې کړو کې مې کاږل دا ورک شو، وینې که نه دا دې مطلب څه شي دا ګورئ دا ګورې ټیک مارک دې مطلب څه شي وایي چې کله ته دوه دانې سټریک کیز په یو ځای ووهې ما ته بیخي دا سټریک کي څنګه که ورکې که بیخي دا راته ورکې که. میک ساوند when modifier keys press کله چې modifier keys کنټرول شفټ الټ ووهې یو ساوند کوي، دا په هغه وینډوز کې ډېر ښه کېږي په 2000 کې، په دې کې هم کېږي، تاسو چې پریکټس وکړئ پې. شو سټیک کیز سټیټس آن سکرین څه معنا که دا ټیک مارک کې که نه څه شی کې ټیک مارک کې یا ټیک مارک نه اخوا کې ټیک مارک اخوا کې ګوره ښه یا ټیک مارک کې اوکې کې اپلای کې ګوره خلک د شارکټ کی راغله، وینې شارکټ کی وینې دې راغله موډیفایر کیز دي دا چی دي سټیک کیز دي، که دا زه ورته مخه که دا شو سټیک کیز سټیټس بار کې دا ماته مخه اوکې که اپلای کې ګوره درته نښې دي کې شارکټ کی ورکه شوله، بیا ټیک مارک کوي ګوره رابشي اپلای که د ګوره دلته راغله. مې در په دې پوه شوي یاست. یوز فلټر کیز دي، یوز فلټر کیز دلته څو رقمه کار کوي، 2-3 شیان دلته کار کوي. دلته راځو مثلا چې شته به راسو به دا ټیک مارک که او اپلای که اوکې که دا د کیبورډ مخه نیسي، څه شی کیبورډ مخه نیسي چې ته یو مثلا مقرر ډول یو شی لیکي، ګوره ډي مې هم داسې کلکه نیولې ده، ګوره نور نه لیکل کېږي نور ډیګانې، ولې ځکه چې مقرر ډول مقرر عادت مخه نیسي، دا ګوره دا بیا مې ډي وله بیا ډي نه لیکل کېږي، دا ایس وهمه دا نور رقمونه همه، خو مثلا که زه ار مې همداسې کلک ونیو ګوره یو ار لیکل کېږي نور لیکل کېږي، د مقرر ډول ما ته څه ونیوله مخه ونیوله عددونو. بیا دلته راځم صحیح زه ورته وایم څه شی بیا دلته راځم دا یې دې کار و اګنور ریپیټ شی ده کی سټروک دا همدغه کار و، صحیح شو که نه. اګنور کویک کی سټروک مطلب چې دا که ټیک مارک دې هر سیټینګ نه ده ټیسټ ایریا یعنې څو سیکنډه بعد مقرر عدد بل راسي، دا ټیک سیکنډونه ورته کلیک کول د ټیسټ ایریا ورته کوی شي، خیر دا نو مهمه نه دی. دلته هم دا که ټیک مارک کې دې که اپلای دې که ته ګوره بیخي به کیبورډ کار نه کوي، بیخي کیبورډ کار نه کوي، صحیح شو که نه. دا کومې وظیفه وه د دې وظیفه وه د څه شي د دې، صحیح شو که نه. بیپ وین کیز پریسډ آن اکسپټ مطلب دا کله چې زه دا کیګانې وهمه ABC 1 2 3 دا شیان وهمه نو ته څه کوې بیپ اواز کوه، دغه همغه اواز کوي. شو فلټر کیز سټیټس آن سکرین بار مطلب دغه شارکټ کی درته وښیي که نه ښیي، دا مخکې هم کار وکړه دا ټیک مارک کلیک اپلای که وګوره دا ورک شو، لکه بیرته کلیک کړې دا صحیح شو اوکې که. دلته بل چې ده دا موږ نه پاتې سو یو شارکټ کی څنګه ده وایي رایټ شفټ نه ده هغه د 8 سیکنډو لپاره ونیسه ته به دا خپله څنګه شي روښانه شي، کله دا ټیک مارک هغه کې اپلای کې 8 سیکنډو لپاره دا شفټ ځینې سمه ده ته ګوره ما کلک نیولی ده ښه 8 سیکنډو لپاره 8 سیکنډ بعد به څنګه شي ما دا خپله څنګه شي آن شي، چې شی دغه ما ته خپله آن شي. ګوره دا بند کړئ پیره ګوره ښه 8 سیکنډه مې ونیو ده داسې مې نیولی ښه ګوره 8 سیکنډه پوره کېږي وساتي ګوره خپل آپشن ما ته راکړي. شو رایټ شفټ 8 سیکنډ دی څه شی و رایټ کلیک وکړه اوپن یې کړه څه شی و دا و که نه دا ګوره دلته راسه څه شی ده رایټ شفټ فار 8 سیکنډ 8 سیکنډ لپاره یې ونیسه دا به شارکټ کی څنګه کړم روښانه کړم دا اپلای کړه اوکې کړه ګوره اوس بنده کړه ښه اوس ګوره شفټ ونیسم داسې دا ګوره ښه 8 سیکنډه بعد ګوره خپله به دا راسي دا وګوره خپله د هغه راغی ده اوکې که ګوره سټریک کیز به څنګه سي شارکټ کی هم راغله او دلته دا هم راغی صحیح شو شارکټ کی په خپله تاسې خپله یوز کوئ. بله یوز ټوګل کیز ټوګل کیز ته کومې ټوګل کیز وایي یو کپس لاک دی یو نم لاک دی یو سکرو لاک دی دا درې واړه بټن موږ سره څه دي په کیبورډ کې شته دي که دا ټیک مارک کې او اپلای کې نو که ته کله کپس لاک وهې کله چې مثلا نم لاک وهې او کله چې پرنټ سکرین چې وهې سکرو لاک وهې نو دا به څه کوي یو اواز به کوي. دې نه مطلب چې مطلب دا ده چې هغه کس چې څه شی نه ویني که نه هغه به پوه شي چې ولا چې دما کنټرول یو اواز به ورته وکړي کپس لاک مې ووهه یا سکرو لاک مې ووهه یا نم لاک مې ووهه هغه ته به چې وشي هغه ته به پته ولګېږي هغه ته معلوم شي چې زه په دې هغه باندې ما ګوته ولګېدله یو اواز به کوي خلاص. شارکټ کی څه شی ده
ترقی دا 5 ټایم چې وکړه 5 ټایم نملاک سي دا 5 سیکنډ لپاره ته ونیسه داسې کار وکړئ خیر داسې وظیفه ده بیا ټیک مارک اپلای کا بله زه ساوند ته ساوند څه راځي مطلب دی کې دا ده چې کله مې مثلا یو کس ده څه شی ده یو کس ده مثال په طور